السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوم څوک چې فتاسو کې یو حرف د قرآن مجید څخه یاد کړي، الله رب العزت به د دفع عمل نامه کې لس نیکي ولیکي او د عمل نامې څخه به لس ګناهونه میټاو کړي او د لس درجې به وربلند کړي. او کوم څوک چې په ناستې په لمانځه کې یو حرف د قرآن مجید څخه تلاوت کړي، الله رب العزت به دته 50 نیکۍ ورکړي او 50 ګناهونه به ور معاف کړي او د 50 درجې به وربلند کړي. او کوم څوک چې یو حرف په لمانځه کې ولاړی تلاوت کې، الله رب العزت به دته 100 نیکۍ ورکړي او د عمل نامې څخه به 100 ګناهونه معاف کړي او د 100 درجې به وربلند کړي. او کوم څوک چې قرآن مجید ټوله ووایي، یعنی قرآن مجید ختم کړي، الله رب العزت به د قرآن مجید د ختم په ورځ چې کومه دعا کوي د الله تعالی سره کوم څه غواړي هغه به فی الحال ور قبول کړي، یعنی فی الحال به ورکړي یا بعد کې به د دعا قبول کړي. الله رب العزت د دې عظیم ذکر او د دې عظیم تلاوت کولو توفیق موږ او تاسو ته نصیب کړي. ډیر فضیلت لري د قرآن مجید تلاوت کول، خصوصا په دا مبارکه او نیکه د برکت میاشت ده. هر عمل نیک عمل په دې میاشت کې کول دو چند دي. الله رب العزت په نور کوم میاشت کې بنده ته کم ثواب ورکوي، لیکن په دې مبارکه او د عبادت په میاشت کې دو چند پر عمل باندې د ثواب ورکول کیږي. نو الله رب العزت په دې مبارکه میاشت کې موږ او تاسو ته د عبادت کولو توفیق را نصیب کړي.